بسم الله الرحمن الرحیم د مسول پروګرام ته ښه راغلاست. نن به له خیره سره موږ او تاسو په مسول پروګرام کې په میلینګ ټیب کې او په رول کې دې په رول کې نن به چې وي له خیره سره نیکسټ ریکارډ دا چې دا ډېر اړینه موضوع ده او ډېر اسانه هم ده. ډېر په لږ دقیق تاسو وګورئ نو دا په اسانۍ سره یادولی شئ. نو راځم دلته ما تیار یو هغه جوړ کړی ده انویټیشن کارډ. دغه مثلا ما یو په ټیبل کې ځینې انویټیشن جوړ کړي دي. دا واړه دا مثال زه کارډ چاپوم یا مثال نیږم مې ملګرو ته مې. نو د دې لپاره موږ چې کو لومړی راځو اول خپل کسټمر چې خپل دغه ملګري چې د یو لیست جوړو. نو هغې لپاره ما لیست جوړ کړی چې کوم کسان به زه انویټ کوم د هغو تلیفون شمېرې ادرسونه دا ټول ما لیکلي دي. نو دې لپاره بېرته راځم ورډ ته. دلته چې راغلم اول په میلینګ ټیب کې دغه یو لینک ورکوم چې مثال دغه کسان دلته راشي. نو راځم سلیکټ ریسیپینټ ته چې دا ایکسل پروګرام دلته لینک شي یوز ان ایگزسټینګ لیست. زه مخکې لیست ما تیار جوړ کړی هماغه لیست غواړم دلته انکلوډ کړم. نو دا چېرته و په ډاکومنټ کې چې په نومول ده ما امپلایز په نوم صف کړی ده یا کمنداس په نوم د ثبتولی شئ. دا کوم دلته په ورکبوک کې چې ده دوه شیټه دي، کنټاکټ ډیټیل ده او سټاف ډیټیل ته نه ده، سټاف ډیټیل ده. دا اوکې که نو دا چې دلته لینک کې موږ سره فعالېږي. اوس چې شی کوم اوس راځم ورته ما دغه ډیر په ځای چې ده ډیر فرینډ په ځای ماته د ما د کاربن هغه راولي ملګري نوم راوله. نو راته چې کوم دا پاکومه راځم دې ځل چې کومه انزلټ مرج فیلډ یو دانه زه انزلټ کوم. مثلا دلته لیکمه مستر فرست نیم لیکمه، بیا لیکم سپیس ورکومه، بیا چې کومه بیا انزلټ مرج فیلډ ته ځم، بیا چې کومه لاست نیم کلیک کومه. نو که چې دا موږ په پرنټ ریزلټ کې وګورو نو دا رقم دا ښکاري انان ستانیک ځای. بیا دا پریو چې دا کلوز کومه. نو اوس راځم دې بل ته دویم فرینډ ته، دا هم دغه دا فرینډ یې پاکومه. بیا ځم انزلټ مرج فیلډ ته، دا زه کلیک کومه فرست نیم سپیس بیا ورکومه، بیا انزلټ فیلډ بیا چې ده لاست نیم. نو اوس که چېرته زه پریویو ریزلټ وګورم ګوره عدنان ستانیک ځای نو دې لپاره زه چې کومه راځم دلته دغه د اولني په هغه کې د آخري متن چې دلته درېږم زه بیا پریویو کلوز کومه. نو اوس راځم رولز ته. رولز کې دلته چې موږ کار کوو نیکسټ ریکارډ. دا چې کله موږ کلیک کوو او اوس موږ پریویو ریزلټ وګورو نو اوس چې نوم بیا چینج شوی ګوره مریم پوپل ځای شوه. همدا رقم ته زه راځم د بل فرینډ ته، زه همدغه هغه پاکومه. ځم انزلټ مرج فیلډ ته، په دې کلیک کومه، په دې کې مثال فرست نیم سپیس بیا چې کومه لاست نیم ګوره دا چې څو مریم پوپل ځای او دا هم مریم پوپل ځای ده. نو دې لپاره بیا دلته د دویمي په هغه کې اخره کې درېږم متن په اخره کې او بیا ځم رولز ته. رولز کې چې کومه نیکسټ ریکارډ دې که کلیک کې ګوره دا مطیع الله ستانیک ځای شو. همدا رقم ته زه بیا راځم دې څلورمي ته، دا پاکومه، بیا ځم انزلټ مرج فیلډ ته، فرست نیم سپیس ورکومه او دا شو لاست نیم. بیا مثال پریویو ریزلټ چې کو ګوره دا رقم مطیع الله ستانیک دې لپاره بیا به چې وکړو بیا به راسئ دلته دې آخري هغه کې متن کې به ته ودرېږئ. دلته به لاړ شئ بیا رولز ته. رولز کې به چې شی کړو نیکسټ ریکارډ چې کلیک کړو بیا مثلا که چېرته تاسو دا پریویو وګورو پریویو ریزلټ دا به چې سي ګوره چینج سي. دا ګوره مطیع الله ستانیک ځای که نه دا ګوره ذبیح الله حسن خیلی سو. همدا رقم ته مثال دا نور نومونه هم موږ تاسو کوو دغه بل نوم هم ماته همدا رقم ته دا پاکومه. بیا راځم انزلټ مرج فیلډ ته، په دې باندې فرست نیم سپیس لاست نیم دا مې کلیک خو دا ګوره بیا ګوره ذبیح الله حسن خیلی راغی. نو دې لپاره بیا به دلته ودرېږئ دې په اخره کې بیا به لاړ شئ رولز ته.
رولز کې بچو ته کلیک کړئ نیکسټ ریکارډ چې کلیک کوم دا و چې اتومات ګوره چینج شي. همدا رقم تاسو سرچ منوي تاسو دغه وړه کارټونه جوړولی شئ او د هغې په نیم او د هغې کې چینجز راوستلی شئ. نو دا و د نن ورځې درس په رولز کې ریکارډ. راتلونکي درس کې به له خیره سره موږ تاسو چې ووایو نیکسټ ریکارډ اف. ټول الله پاک مو سپارم.